ولی الله عز وجل موږ په متشابهاتو نه یو پوه کړي. څه حکمت پکې ده؟ وی حکمت پکې دا ده چې انسان کله په یو شي باندې نه پوهېږي، طالبانو بیا چې په یو شي نه پوهېږي، بیا طالبانو ډېر پسې سرګردانه وي، تسلیمیږي. خو کله چې په یو شي باندې واقف سي طالبانو بیا غټه وایي، بیا له غشي نه فکر. زه به خپل درته وایم طالبانو، ما په ګروپ کې بیخي ډېر خلک دي د سختې پوښتنې طالبانو. یو چا پوښتنه کړې وه چې یو چا یو سړي ته ویلي، سړي خپلې ښځې ته ویلي دي چې مثلا دا کار مه کوه، د الله نه وډاره سه. وي نه ډارېږم. اوس دا څنګه؟ پرون مې چې وټساپ وغږاو، مطالعې نه چې خلاص شوم، پوښتنه مې دا اوس چېرې زه پیدا کړم. خو طالبانو خوب نه راتله، نه پیدا کېدله. آخر نن سهار مې طالبانو الحمدلله په فتاوا هندیه کې پیدا کړه چې خپلې مطالعې نه خلاص شوم. بس کې مې ښوده مې بیا ماسپښین ته سره غږېږو، خو پیدا مې کړه مسله. که مې نه وی پیدا کړې، نن زه دلته په تاسو ته په سبق نه پوهېدم. دا مې هر وخت په ژوند کې داسې وي چې هر وخت چا پوښتنه کړي چې هغه تر څو ما ته پیدا سوي نه وي، یو قسم طالبانو په زړه کې قلق وي، داسې ورمتوجې غوندې یم. تاسې به هم همداسې وي، ټول انسانان همداسې وي. نو کله چې او چې پرې پوه سي بس بیا لاړه، او چې پرې پوه نه هلته متوجه یې بیا یو چا ته تسلیمېږي. ولې په معنا نه پوهېږم، ولې نه پوهېږم؟ نو ځان عاجز بلي. کله چې پرې واقف سي بیا له عجز نه راوځي بیا غټه وایي، او چې نه پرې پوهېږي بیا ځان عاجز بلي. نو اصل کې الله عز وجل حکمت په دې کې دا ده چې د حروف مقطعاتو باندې الله عز وجل که موږ پوه کړي خلاصه به خبره، هېڅ خبره به نه. لکه په ټول قرآن چې پوه ولو دومره ډېر نه یو متوجه دي چې ته به اوس چې نه پرې باندې پوهېږو نو تسلیمېږو چې دا څه معنا به لري. هر وخت سړی پرې غږېږي څه معنا به لري او څه معنا به لري او څه معنا به لري، نو بس تسلیم.